السلام علیکم قدرمنو عزیزانو، زه ډاکټر یعقوب رضا نومند یم د عمومي داخلي او د زړه امراضو متخصص بیا ستاسې په خدمت کې. راځئ چې نن د چټک یا سریع نبض په اړه خبرې وکړو. یعنې او څنګه دا باید راټیټ کړو. دا خپله د زړه یو بې نظمي ده چې د اتریال فبریلیشن په صورت کې منځته راځي. یعنې how to reduce rapid pulse during atrial fibrillation attack یا سریع یا چټک نبض د اتریال فبریلیشن عاجل حالت کې څنګه کولی شو چې راټیټ کړو. دا او نور په دې خپرونه کې عزیزانو زموږ سره پاتې شئ. عزیزانو، د اتریال فبریلیشن د زړه لپاره دومره خطرناک نه دی لکه ډېر چې داسې فکر کوي، ولې احساس د خطر کوي حتمي مریض د زړه ضربان زیات یا چټک وي، مریض ته ناراحتي پیدا کېږي، ډسکمفورت ورته پیدا کېږي، خوف او ترس او بیم د مرګ ورته پیدا کېږي، ولې خطرناکه نه دی، باید مطمئن اوسئ. تداوی ډېره اسانه ده. مریض ته اناپریلین ورکوي. زه خپل اناپریلین توصیه کوم. اناپریلین دا خپله د امبولانس لپاره دی، دا د امبولانس دوا ده. 10 ملي ګرامه، 20 ملي ګرامه یا 40 ملي ګرامه وي. کله چې تاسو مریض ته اناپریلین ورکوئ نو تاثیر یې پس له 20 دقیقو یا نیم ساعت بعد شروع کېږي او دوام تاثیر معمولا 4 یا 5 ساعته وي. کله چې د مریض وضع بهبود پیدا کړي، د زړه ضربان بیرته منظم شي، ډسکمفورت له منځه لاړ شي او اتریال فبریلیشن عادي حالت ته راوګرځي، نو په دې صورت تاسو کولی شئ یو بل دوز هم ورکړئ، 10 یا 20 ملي ګرامه اناپریلین مریض ته ورکړئ، کفایت کوي. خپل اناپریلین چې دی د اکتیف انګریډینټ دا خپله پروپرانالول دی. په دې خاطر دا موږ توصیه کوو د امبولانس په شکل باندې په عاجلو واقعاتو کې. نور دواګانې هم شته چې هغه به اوس تاسو ته هم په خلاصه ډول تشریح. چون د اناپریلین اکتیف انګریډینټ دا خپله پروپرانالول دی، په دې خاطر باندې دا فشار هم راټیټوي. نو مخکې له دې نه چې تاسو مریض ته دا توصیه کوئ په شکل د امبولانس، دا نو عاجل حالت کې ما درته ویلي چې د مریض فشار باید ضرور وګورئ. که چېرته د مریض بلډ پریشر یا د وینې فشار له 90 څخه ټیټ وي، په دې صورت کې باید دا دوا تاسې ورنه کړئ. مثلا 90/80 ملي متره رطوبت یا ستوني سیما، په دې صورت کې باید مریض ته دغه دوا توصیه نه کړئ، کنی فشار نور هم راټیټېږي او سقوط کوي او کېدای شي چې مریض د شوک لوحې ته لاړ شي. په همدې خاطر مخکې له دې چې تاسو مریض ته اناپریلین ورکوئ باید فشار یې چک کړئ. فشار یې باید یا نورمال وي یا لږ څه جګ وي. باید ویل شي چې خپل اناپریلین جګ فشار هم راټیټوي. په دغه صورت کې که چېرې فرضاً اتریال فبریلیشن موجود وي په مریض کې نو او فشار یې هم ټیټ وي، نو خپله د اناپریلین چې دی دا هم فشار راټیټوي او نورمالوي یې. عزیزانو راځئ اوس به راشو د خپله بیتا بلاکرز ته. دا هم هغه دواګانې دي چې ما مخکې ویلي چې دا هم د بیتا بلاکرو خاندان دی چې یو ته کانکورډ وایي، میتاپرالول، نیویوالول او خپله اتینالول دي. دا هغه دواګانې چې دا په دغه حالت کې په عاجل حالت کې نه استعمالوو. د اتریال فبریلیشن په صورت کې کېدای شي دې ته تاسو ضرورت ونه لرئ. مثلا you probably don't need it. ما درته مخکې ویلي چې شنو واقع عاجله ده، اتریال فبریلیشن دی، نبض ډېر جګ دی، هارټ ریټ ډېر زیات دی، چې ورکوئ اناپریلین یا ابزیدان ورکوئ. بل نوم یې هم ابزیدان دی د اناپریلین. ولې دغه څلور دواګانې چې دغه دي دا باید توصیه نه کړي. او دا چې د دې تاثیر پس له 4 یا 5 ساعتو شروع کېږي. په داسې حال کې چې د اناپریلین تاثیر هغه زر شروع کېږي، پس له 20 دقیقو یا نیم ساعت. دویم دا چې د دغه دواګانو تاثیر، دغه 4 دواګانو چې دي تاثیر 24 ساعته دوام کوي.
په داسې حال کې چې د اناپریلینو تاثیر چې دی هغه 4 یا 5 ساعته دی. خپله اناپریلین چې دی دا شورټ اکټینګ میډیسن دی، او دا چې دی دا لانګ اکټینګ دی، یعنې تاثیر دومره زر نه وي. کېدای شي کله چې دا دوا تاسو که ورکړئ او که ورنه کړئ، کېدای شي مریض په 4 ساعت کې بېرته عادي حالت ته راشي، اتریال فبریلیشن بس نورمال شي، نبض راټیټ شي او د زړه ضربان هم راټیټېږي او د مریض وضع بهبود پیدا کوي. یعنې کېدای شي بې د هر نوع دوا نه. په دې صورت کې مریض ته فقط یو ریسټ پکار دی، استرخاء ورته پکار دی. مریض باید ارامه شي، هغه ته باید توصیه شي چې ارامه شه، دومره تشویش مه کوه، مرض دې دومره خطرناک نه دی د زړه لپاره لکه ډېر چې داسې فکر کوي. په دې خاطر باندې عزیزانو دا دوا چې دا خپل د بیزک تراپي د اساسي دغه لپاره ده، تداوی لپاره ده، نه د امبولانس لپاره. فقط اناپریلین دا د امبولانس دوا ده او دا خپله لانګ اکټینګ ډرګز دي. له یاده مو نه وځي عزیزانو چې دغه مهم طبي تلویزیوني چینل در سره سبسکرایب کړئ، د خپلو ټولو دوستانو سره په ګروپونو کې شیر کړئ، خصوصا خویندې چې نن سبا په کورونو کې ناستې د طب محصلین دي، دا به د هغوی لپاره ډېر ښه درس وي. عزیزانو استفاده کوئ، دا عملي معلومات دی، عملي توصیه ده، یو ګایډ لاین دی، دستور العمل دی د ایمرجنسي حالت لپاره. استفاده ترې وکړئ. د دنیا په ګوټ کې تاسې کولی شئ چې وګورئ په ټول سوشیال میډیاو کې. تر بیا ډاکټر یعقوب رضا مومند، صحتمند اوسئ راته. مننه قدرمنو عزیزانو، د لیدو او اورېدو څخه مو له یاده مو نه وځي چې دغه مهم طبي چینل چې په خوږه پښتو ژبه نشرات کوي درسره سبسکرایب کړئ او د دوستانو سره شریک کړئ. په ټولو سوشیال میډیاو کې د دنیا په ګوټ کې تاسې کولی شئ چې هم یې واورئ او هم یې وګورئ. تر بیا ډاکټر یعقوب رضا مومند، خوښ اوسئ، صحتمند اوسئ راته عزیزانو.